د روغتیايي تاسیساتو د جوړولو دواړې پروژې د زابل مرکز کلات کې عملي شوي. په دغو پروژو کې د زابل د سلبستریز روغتون د انتظار خونې جوړول او د نسایي څانګې ترمیم او بیا رغونه شامل دي چې 6 میاشتې ورباندې کار شوی. د زابل والي رحمت الله یارمل وایي پر دواړو پروژو شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي پراختیا عملیاتي او ملاتړ ادارې لخوا ورکول شوی دی. د انتظارګاه پروژه د 7 میلیونو افغانۍ په شاوخوا کې وه او یا د پروژه دغه ترمیم دوه پروژې د 6 میلیونه او 200 زره افغانۍ په شاوخوا کې د همدغه ملي پراختیا د ملاتړ ادارې په توسط باندې تمویلیږي. زه هیله لرم چې موږ په نوي مالي کال کې نورې پروژې هم د صحت او نورو بخښنو کې د زابلیانو لپاره آماده کړای سو او د زابلیانو په اختیار کې ورکړل. د کلات ښار اوسیدونکي د روغتیا په برخه کې د 2 رغنیزو پروژو پر ګټې اخیستنې خوښ دي او وایي چې د عمل د زابل د ولایتي روغتون ودانۍ نړېدلې چې ناروغان د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له مرکزي ادارې غواړي چې ولایتي روغتون ته ژر تر ژره ودانۍ جوړه کړي. زابل په سلبستریز روغتون کې د مریضانو دپاره یوه اساسي انتظارګاه جوړه کړل چې د ښځینهو دپاره بیل ځای لري او د مردانو دپاره بیل ځای لري. دا د مریضانو د سهولت دپاره د هوساینې دپاره ډېر غټ کار شوی. جمهور څخه د نورو رتبه مقامات څخه زابل دپاره ډېرې هڅې وکړي. په هره ولسوالۍ کې کلینیکونه راته جوړ کړي، خدمات مخ ته یوسي. موږ دا امید لرو. خپل د ریاست جمهوریت څخه غوښتنه ده چې دغه سهولتونه چې په مرکز کې مهیا کیږي ولسوالیو ته هم راته وغځوي. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي پراختیا عملیاتي ادارې د سویل زون مسؤل وایي د عمل د دوی د ادارې لخوا پر 7 لویو پروژو کار روان دی چې ځینې یې بشپړې شوي او ځینې نور یې د بشپړېدو په حال کې دي. په اوس وخت کې دغه اداره یا ریاست جمهوریت اراده لري چې د زابل ټولو ولسوالیو ته یو جومات راوړي او انشاءالله موږ به دا کوشش وکړو چې زابل ته مکتبونه، کلینیکونه، همدارنګه شفاخانې څومره د دې ادارې سره وسي انشاءالله نه بې سپما. سویل کې پروت زابل هغه ولایت دی چې د معلوماتو له مخې یوازې 60% اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري او پاته نور یې د روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي.